खैबर से आपको बताएंगे, उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन अब्दुल रज़ाक अफरीदी ने कहा है कि मुझे खैबर और कबायली अजला के अवाम ने अमन के सफ़ीर का लक़ब दिया है, जिसकी बदौलत जहाँ भी जिस कबीले या इलाके में गया हूँ तो वोट की नहीं, सिर्फ अमन की बात की है। बाकी तफसीलात जानते हैं सदाम अफरीदी की इस रिपोर्ट में। आमन सफीर अब्दुल रज़ाक अफरीदी से मिला अब्दुल रज़ाक अफरीदी से نن د مونږ دلته د دغه جامع د توسې د راغونډېدو مقصد څه دی او د څه دپاره راغونډ کړي یو د دا دپاره نه یو راغونډ کړي چې مونږ د توسې نه صرف او صرف خپل وټو غواړو یا بلدیاتي او د خپل حق د غوښتو دپاره هم ټیم نه دی وباسلی. زه سوال کوم د ټول قبایلي قوم ته هغه ته د قبایلي سیمه کې به اختلاف څنګه راولي؟ زموږ په منشور کې هم دا خبره ده چې تر څو پورې د قبایلي سیمې د مشکلاتو د قبایلي سیمې د حقوق د وسایل د مسایل فیصلې قبایلي مشران قبایلي سپینګیري دا اوس د دې خلکو لاس ته را روان دي. په اقتدار کې په قومي اسمبلۍ کې به ستا MNA ناست وي، خو ستا د MNA سره د کلي د علاقې د ډیولپمنټ دپاره هغه فنډ نشته دی چې کوم به د دې تحصیل چیرمین په لاس تقسیمېږي. د دې دپاره ټوله قبایلي سیمه او د خیبر د ځوانان چې کوم من ته مخامخ ناسته دي یو شي ته سوچ وکړئ. که عبدالرزاق خبر په شکل کې هغه اختیارات تقسیمېږي، هغه لاندې کونسلر ته چیرمین ته مخکې به مایر ورته ویل، اوس چیرمین دی تحصیل چیرمین د ووټ حق به ته هله ادا کوې چې ته د خپل ضمیر فیصله د 15 کالو دپاره د خپلې علاقې اختیار چاته حواله کوې. اول به هغه سړی وګورې چې څنګه د تا حق ډاډه غوښتل، نو پوه شه چې دا سړی دا د علاقې د مستقبل دپاره پرفیکټ دی. د عبدالرزاق بھائی خدمت صرف په خیبر کې نه، زما ملګری دی ډېر خلک به دا یو ملګري اوس خبره کوله موږ څه بهر یو ملګری وینوړ و هغه وویل چې نن بیا چېرته یې وروغلو. ما ورته ویل چې نه موږ هغه سلسله لږه غوندې د الیکشن د وجې نه وینوړلو، خو موږ هغه کور اوس هم نه دی پرېښی. موږ بېګا شپه هم پاکې تېره کړې وه چې موږ د الیکشن کمپین نه راوړو او موږ هغه سلسله هماغسې الحمدلله روانه ده. خو نن دلته په ملک کې چې کوم اعلان شوی دی د بلدیاتي انتخاباتو چې د